ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. د هیواد د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې پر اساس په بلخ پوهنتون کې د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمانونو د لا ښه څار او مطالعې لپاره نوي تدریسي پروګرامونه رسما پیل شول. نور جزئیات د عبدالرحمن عاطف په راپور کې. په بلخ پوهنتون کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظ الله د فرمانونو د مطالعې لپاره نوي تدریسي برنامې پیل شوې. د دې برنامو د پرانیستې په مراسمو کې د بلخ پوهنتون رئیس ګډونوالو ته د دوی د دنیوي او اخروي مسؤلیتونو یادونه وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې ژبني تعصبونه باید له منځه یوړل شي، د امیر بشپړ اطاعت وشي، د فساد مخه ونیول شي او د ځان محصلینو او ټولنې د اصلاح او د دنیوي اخلاقو د پلي کولو لپاره باید جدي هڅې وشي. وروسته د بلخ پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر مولوي ضیاء الرحمن عابد د نوي تدریسي برنامې په اړه څرګندونې وکړې او د وخت، ځای او د تدریس لپاره د ټاکل شوو کسانو په اړه معلومات وړاندې کړل. یاد دې وي چې په دې غونډه کې د بلخ پوهنتون رئیس، مرستیالانو یې، د پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د شعبو امرینو او اداري او خدماتي کارکوونکو ګډون درلود. په بلخ ولایت کې د کوچیانو، کډوالو او کروندګرو د ژوند د ښه والي په موخه د دې ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو ریاست چارواکي د چاربولک ولسوالۍ د علمګذاري او د تورې تیږې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته ځینې اړینې مرستې ورکړې. نور جزئیات بیا هم د عبدالرحمن عاطف په راپور کې. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د کوچیانو د چارو د انسجام عمومي مدیر چاربولک ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د علمګذاري کلي 19 تنه او د تورې تیږې سیمې له 26 تنه اوسیدونکو چې کوچیان، کډوال او کروندګر پکې شامل وو هر اړخیزه مرستې ورسره وکړې. په یادو مرستو کې یو 50 کیلویي بوجۍ اصلاح شوي د غنمو تخم او 2 پاکټه د کروندو د ساتنې لپاره درمل شامل وو چې د مسؤلینو لخوا وروسپارل شوه. دغه مرستې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو ریاست د کوچیانو د چارو د انسجام مدیریت په مستقیمه همغږۍ او له ماشومانو د ملاتړ موسسې په مالی ملاتړ وویشل شوې. ویل کېږي چې د مرستو د ویش په بهیر کې د همکار پلاوي مسؤلینو، د چاربولک ولسوالۍ د غنمو د تخم د ترویج مدیر او د کرنې استازي ګډون کړی وو. د بلخ ولایت د حیرتانو په ښارګوټي کې د 80 تنو ورزشکارانو په ګډون سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې. نور جزئیات په راپور کې. د بلخ ولایت د حیرتانو په ښارګوټي کې د کورش پهلوانۍ دغه سیمه ییزې سیالۍ د ورزش د مسؤلینو له لورې او د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د بلخ ولایت په کچه د یو شمېر ورزشکارانو ترمنځ په بېلابېلو وزنونو کې د یوې شپې لپاره ترسره شوې. په دې سیالیو کې له ګډون کوونکو ورزشکارانو څخه د 100 تنو ترمنځ لوبه په مساوي ډول پای ته ورسېدله او 100 تنه نورو یې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د اتلولۍ مقامونه خپل کړل. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د محلي او عنعنوي لوبو وده او پراختیا بلل شوې او په پای کې غوره ورزشکارانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.